نن سبا اکثر ځوانان بې ادبه شوي دي. د پردو ادب پرېږده چې یو سړی د خپل پلار او د خپلې مور ادب نه کوي نو دی به بهر د سپین ګیري څه ادب وکړي. چې یو سړی پلار ته دې ځینې ټلیفون وکړي وایه څه وې بیا څه چل دی همدغه شان خبرې کېږي. زه خبر یم هر سره ما ته احوال ملګرو بیان کړي دي او موږ به خپل هم لیدلي. مور ته ټلیفون وکړه بیا څه چل دی بیا دې دې ښځې سره څه جاقه ده خپله ښځه ورته یادوي بیا دې څه د هغې سره جاقه راغستې ده لکه دی چې نوکرانو سره لیکي. حالانکه الله وایي چې وقل لهما قولا کریما مور پلار سره به ډېره عزتمنده وینا کې ډېره غلي وینا به هغوی ته کې هغوی سره چې خبرې کوي نو اواز به کوز ساتي. جی جان کې به خبرې کوي تاسو ویلي و جی تاسو خفه نه شئ جی زه به حکم ستاسو دپاره جی موږ به ستاسو خدمت کوو به مخه جی. چې سړی پلار ته ټلیفون وکړه څه دی تا ټلیفون کړی و څه دی تا ټلیفون کړی بې ادبه او ټول عمر دغې شان سړي لګي ورب الکعبه. او حدیث کې هم دا خبره راغلې ده چې کوم سړی د مور پلار سره بې ادبي کوي او خیر یې نه ساتي آخرت کې خو یې ذلت او عذابونه شته خو دنیا کې الله ذلیله کوي. د دې عذاب په دنیا کې هم دی د نورو ګناهونو عذاب کوم ځای کې میلاوي آخرت کې او د دې هغه دنیا کې میلاوي. عمر له ذلیله ګرځي عمر له ذلیله او موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. والله ما په خپلو سترګو بعض کیسه لیدلي ښه پېژنم چې څنګه رویې د خپل مور پلار سره وه اوس ورسره بچي هغه شان کوي. زه یو کس پېژنم هغه په یو وخت کې خپله مور مشر سړی دی پوخا په یو وخت کې خپله مور په لوړ باندې والې وه دا یو پوښتۍ وله ماته کړې وه دا د هغه د مور پلار سره جاقه وه. اوس د هغه کس 15 زامن دي لوی لوی سړي دي سم کټي دي د هغوی هم بچي دي. د هغه مخکې ورځو کې خبر شوم چې هغه 15 واڼو په شریکه والی نو خپۍ وله ماته کړې ده. څنګه چې داسې به سره کېږي او دا د خندا او خبرې نه دي او نه لطیفي دا چې زه کوم دا د انجام ستا دغه دی کوم چې ته خپل مور پلار سره کوې څنګه چې کوې داسې به سره کېږي. غم یې مه کوه آخرت کې خو به تپوس کېږي خو دنیا کې تم زور وځي. ما خبره دې پورې راوغسې چې یو سړی د خپل مور پلار قدر نه کوي دی به د بهر د سپین ګیري څه قدر وکړي او د بهر د سپین ګیري قدر کول د خپل مور پلار قدر کول دي. څنګه لکه یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې خپل مور پلار ته کنځلې کوي. یو صحابي تپوس وکړي یا رسول الله ولې څوک خپل مور پلار ته کنځلې کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاو چې دی راولګي دی یو سړي مور پلار کنځي هغه د هغه وکنځي خو د خپل په هغه وکنځل که ګوره چې د بل هغه قدر دې ورکړو ستا د هغې ونه شو او چې ته د بل د سپین ګیري قدر وکړې نو ستا د دې به هم الله قدر جوړ کړي.